بسم الله الرحمن الرحیم. راځو نن د اکسل پروګرام څلورم درس ده. تېره ورځ موږ اکسل پروګرام کې تقریبا تر هم منو پر رسیدله. هم منو کې کنډیشنل فارمټینګ او فارمټ از ټیبل سیل سټایل مکمل خلاص کړی و کنه. په دې ځای کې خو مشکل نشته ان شاء الله. لږ وروسته راځو دلته انزرت لرو. انزرت څه کار کوي؟ اول مثال زه که چېرته زه دلته یو ټیبل ولرم، مثال ورته لیکم چې نیم یې ورته ولیکل، نیم څخه وروسته مثال ورته لیکم چې فادر نیم، ښه دلته ورته لیکم چې مثال چی نو، یعنی مثال نمبر صحیح سو یا شماره تاسو ورته ولیکئ. او له هغه وروسته مثال ورته لیکم چې نیم، او دلته مثال نیم ورته ولیکو. له هغه وروسته راځئ مثال دلته ورته لیکم چې فادر نیم، او دلته مثال ورته لیکم چې ورډ صحیح سو. مثال د ورډ امتحان یې ورکړی، همدارنګه د اکسل امتحان یې ورکړی ده اکسل، او همدارنګه مثال دلته ورته لیکم چې چی وینډوز صحیح سو وینډوز. راځي مثال دغه درې امتحان مثال پروګرامو امتحانونه ورکړي دي. اوس راځي دلته کله تاسو لیکئ مثال اول او دوهم، دا دوهم او درېیم مثال دا خو ولیکل شول کنه. مثال راځي دلته ورته لیکم چې دوه، او همدارنګه مثال دا دوه به داسې انتخاب کوو، داسې به راکش کړو مثال خبر داسې نور نومونه هم تاسو دلته ورسوئ. اوس دغه د نوم او د فادر نیم خو راغلی دی که نه. دلته تاسو مثال غواړئ چې وکئ یو تخلص هم اضافه کوئ. نو اوس دلته له موږ سره تخلص کالم چې ده څنګه ده نسته که نه. غواړئ چې کالم اضافه کړي نو له څو طریقو نه اضافه کولی شئ. اول به راځئ انزرت ته، دلته چې کله کلیک وکړو اول چې دلته انزرت سیل لرو، یوه خانه څنګه کوي دلته اضافه کوي. مثال خبرې ګورئ، زه راځم زه دلته څو نومونه زر ورسوم خالد، او دلته مثال ورته لیکم چې ولید، او دلته ورته لیکم چې حمید صحیح سو، او دلته هم مثال ورته لیکم چې ولید، او دلته مثال ورته لیکم چې مرزا، او بل ورته لیکم چې علي، او دې خواته هم مثال نومونه ورته لیکم چې ولید او ولی، او دلته مثال ورته لیکم زبیر صحیح سو زبیر. دا نمونه یې ولیکل. اوس ګورئ که چېرته مثال غواړئ چې دا کونج اکسټرا کلیک کړئ دلته یوه خانه څنګه کوئ اضافه کوئ. بیا به راځئ انزرت ته، انزرت ته چې راغلی اوس ګورئ تاسو دا پیغام درکوئ مهرباني. نو دلته اول چې د شیپس رایټ دا څه کار کوي؟ دلته چې کومه خانه اضافه کوي نو د ښي طرف دا نور کوم خط چې دلته اوس لیکلی هغه د کوم طرف ته ولاړ شي اوکې کوي. اوس ګوره نور څه رقم سو، هغه کوم خط چې و هغه کومې خوا ته ولاړ ښي طرف ته. دا خانه یې څنګه کړه درته خالي یې کړه صحیح سو. او که چېرته مثال غواړئ چې دغه ځای کې زه یو خانه اضافه کوم خو شیل سیپ ډاون، دا دې څنګه ولاړ شي؟ دا مرزا دې لاندې ولاړ شي. بیا به راځئ ګوره اوس مرزا څنګه کو لاندې راوستو. جسم متوجه نه شي چې مستفسي دا هم څنګه کومه بیرته کنټرول زد کومه. له هغه وروسته راځو بیا انزرت له انزرت څخه وروسته انزرت سیل ته راځي. انزرت سیل ته چې راغلي دلته سیده انزرت را بسته را څنګه کوي درته اضافه کوي. را خو در معلومیږي را او کالم ګوره بسته را یې درته کړه. او که غواړئ چې یو کالم اضافه کړي بیا به راځئ انزرت سیل ته دلته کالم ورته انتخاب کړئ ګوره بسته کالم درته اضافه کړو. دا انزرت را او کالم د دغه ځای هم کولی شئ، دې ځای هم کولی شئ. انزرت را درته اضافه کوي، او انزرت کالم درته اضافه کوي، او انزرت شیټ اضافه کوي. ګورئ شیټ هم له دې ځای هم اضافه کولی شئ. د جمع باندې کلیک کوه هغه څنګه کېږي درته اضافه کېږي صحیح سو. او که چېرته مثال تاسو راشئ دلته انزرت شیټ باندې کلیک وکړئ هم شیټ درته اضافه کېږي. راځو دا پرې هم سر خلاص و. اوس راځو غواړئ چې مثال دلته دې ځای کې کالم راشي د مثال نه اضافه کوئ. دا د فادر خواته چې د مثال څنګه کوئ فادر نه وروسته یو کالم اضافه کوئ. نو تاسو به راشئ دا کالم پر سر رایټ کلیک وکړئ، رایټ کلیک څخه وروسته انزرت لرو. ګوره یو کالم اضافه کړو که اضافه نه کړو. او که چېرته همدارنګه غواړئ چې مثال یوه را اضافه کړي دلته صحیح سو، نو دلته رایټ کلیک وکړئ، له هغه وروسته راځئ انزرت باندې کلیک وکړئ. ګوره یوه را یې څنګه کړه درته اضافه یې کړه. غواړئ چې بېرته ډیلیټ کړئ، رایټ کلیک وکړه، ډیلیټ باندې کلیک وکړه، ډیلیټوي کالم هم په دغه شکل سره رایټ کلیک وکړئ او دلته ډیلیټ باندې کلیک وکړئ، نور دغه درته ډیلیټوي. تر دې خو مشکل نشته. بل راځو ډیلیټ لرو. ډیلیټ هم په دغه شکل سره لکه دا څنګه چې مثال دلته اوس کار کو. دلته بیا مثال زه نومونه ورته لیکم عمر، او دلته ورته لیکم خان، او دلته ورته لیکم ولی خان صحیح سو. غواړئ چې اوس دا د مرزا خانه څنګه کوي ډیلیټ کوي، لکه څنګه چې په انزرت کې و دلته هم په دغه شکل سره دی. خو راځو اول چې دا چې ډیلیټوو سیل ډیلیټوو. نو دلته راځئ ډیلیټ سیل باندې کلیک وکړئ. اول چې د شیپ سیل لیفټ صحیح سو،
یعنی دا که زه ډیلیټوم دا داسې ډیلیټ کړو دغه خانې کومې خواته ولاړ شي چپ خواته ولاړ شي وکې کې ګورې خانې غوجې ته ورغی که ورنغی او دا بېرته کنټرول زیډ کوم کنټرول زیډ مې کړلې وروسته بیا راځم ډیلیټ سیل باندې کلیک وکړې دلته له دا ورته ولیکې چې شیپ سیل اف یعنی څنګه دې سي مرزا دې ختم سي علي دې څنګه سي پورته دې ولاړ سي دا ورته وکړي که اوس ګور علي څنګه سو پورته ولاړ دا هم کنټرول زیډ کومه له وروسته بیا راځو ډیلیټ ته سره دلته انټر را بسته را درته ډیلیټ یې سې ګوره بسته را ډیلیټ کا او که چیرته مثال غواړئ چې بسته کالم ډیلیټ نو بیا راځي انټر کالم ورته انتخاب کړئ کالم ډیلیټ نو دا هم دا رقم دی مثال غواړئ دا ډیوټ کالم ډیلیټ کړئ دی چې هم کولای شي ډیلیټ سیل څخه او دلته هم کولای شي را ډیلیټ ایو کې کالم ډیلیټ ایو که غواړئ مثال دا بسته شیټ ډیلیټ انتخاب کړئ غوړه سره ګوره ډیلیټ شیټ باندې کلیک کوو نو هغه شیټ څنګه کیږي ډیلیټ کیږي څلورم هم غواړئ چې ډیلیټ کوم راځي کلیک وکړو نو هغه هم څنګه سو کلیټ سو سره مخلاص په لیا ورسته راځو دلته سیده فارمټ لرو فارمټ څه کار کوي په فارمټ کې سیده اول را هایټ لرو صحیح سو دا څه کار کوي اوس راځو مثال د را اندازه څومره ده د سیل صحیح سو دی وی سیل یا مثال د غراګانو اندازه څومره د غواړي دا معلومه کې نو بیا به راځي فارمټ سره را هایټ باندې کلیک وکړه دی وی را اندازه څومره ده یا وستا غواړي چې زیاته کې دلته ورته ولې کې مثال دا څوک دا 15 کې 15 ټوله کوي کې ګوره غټه کړه کې نه کړه دارا سر ته سره ګوره غټه کړه کنه او که چیرته دغه نو داسې ونی سي ګور داسې هم کولای شي غټو کوښنه کوي بیرته غټو کوښنه کوي او که چیرته مثال تاسو غواړئ چې اټوفیټ را هاي دا څنګه کرتا بطور خودکار آفرین بطور خودکار همی چه رقم که منظم که مثال گوره یوا غټه وما او بل سیده مثال کشنی کامه دا از غټه و کشنی سویه که نسوی کشنی وز دا داسی انتخاب که داسی انتخاب که لی غروس تراسی پارمٹ تراسی پارمٹ تسکر را لی دا بیا تاسو اٹوفیٹ هایت ورته انتخاب که گوره اوتوماتیکی تولی او رقم کړی که نکړی سیده لی غو بعد بیا پارمٹ ترازو کالم د کالم اندازه درته هیوز د دوه کالم اندازه تاسو معلومیږي څومره ده نه معلومیږي نو بیا به تاسو راسي فارمټ ته سره لې کالمې تر راسي هیوز ګوره د دوه اندازه څومره ده 8.9 نه ده کنه نو که غواړئ چې اوس د کالم اندازه هم غټه کې نو بیا به راځي اوس ګورئ فقط کالم تر راسي کالم ته سره لې دلته اندازه ورته ولیکئ څومره یې کله لاسې کوئ انټر یې کړه ګوره اتوماتیک لاس وکنه سولاس لیغو بعد اوس راځو دا بیرته کنټرول زیډ کومه بیا که چیرته مثال تاسو اوس غواړئ چې زیات کلمونه یعنې مکمل شیټ په دغه شکل سره کوي راځئ مثال دا راځو دا انتخاب کړو لیغو وروسته راځئ مثال بیا به تاسو راسئ مکمل به انتخاب کوي بیا راسئ فقط کالم ته راسئ کالم ته سره لې اندازه څومره کوي لاسې کوي انټر یې کړه ګوره د مکمل شیټ اندازه یو رقم څو که نه څو رنګه همدارنګه د راګانو هم تاسو کولی شئ اوس اندازه ور غټه کړه که نه د راګانو اندازه سیده مثال ورته کومه څومره دي دلته ورته لیکي مثال 15 دي اوس ګوره د راګانو اندازه یې کمه کړه او د کلمو یې غټه کړه صحیح ده مشکل خو نه ستر دی جان او اټوفیټ سیده اټوفیټ کلم هغه هم څنګه کوي کالم اتوماتیک څنګه کوي منظم کوي مثال خبر راځي دا انتخاب و دا انتخاب کله غوړسته بیرته راځي اټوفیټ کالم تر راس انده به سره کین کی دا به منظم کی خو اوس ګوري راځي مثال لا کلمونه دی غوړس د سره کین کی اټوفیټ کی مثال لغه اندازه سده سره کین کی خط باندې سي مثال فیټ کی بیا راځي مثال د انتخاب کړل غوړسته ګوري اټوفیټ کالم تر راس هغه سره کین کړ درته فیټ کوي یو بعد بیا فارمټ تر راځي فارمټ څخه ورڅ ډیفالت فیټ لرو صحیح سو دا مخکې ګوره په دوه ځای کې موږ مثال دغه را هایتن درلودو او یا مثال کالم یې درلودو که نه دلته مثال راتلو دغه کوم جیمس انتخاب کړی یو ځای ته څه رقم کوو هغه سایز یې ورکوو نو که غواړئ چې مثال نه اتوماتیک یې ټول شیټ ته ورکړئ چې نو بیا به راځي ډیفالټ یعنې هغه انتخاب ونه انتخاب ځای نه غواړئ صحیح مثال لاس ورته انتخاب کړئ غوره سوکې که ګوره مکمل شیټ یې په څه رقم کړو په یوه اندازه کړو د هغو بعد بیا راځو دلته چې دا هایډ را ان هایډ لرو صحیح سو هایډ ان هایډ مثال خبرې اوس راځو اول شیټ ته راځم دلته چې تاسو غواړئ چې دا دوه کلمونه څنګه کوي پټ کوي مثال سی او ډي ای کلمونه دي نو انتخاب کړئ انتخاب څخه وروسته بیا فارمټ ته راسئ فارمټ ته سرالی نو دلته ویزیبیلیټي لرو صحیح سو نو چی دی نه
دلته موږ چی انتخاب کړي کلمونه کراګانې کلمونه کنه نو هایټ را به نه ورته انتخاب تاسو به چیرته انتخاب هایټ کالم ورته انتخاب کړي او چیرته مثال غواړئ سراګانې بیا براګانې انتخاب کړي لراګان څخه وروسته بیا به تاسو چیرته انتخاب کړي دلته هایټ راز ورته انتخاب کړي اوس ګوره دلته خو پټ سو خو څنګه پوسې مثال دلته کلمونه پټ سوي بیا هم آفرین ګوره دلته لیکلي A B C D A F کنه یعنی څو کلمه درې کلمه زیدي دلته پټ دي نو دا غواړي چې بیرته راښکاره کړي څنګه به ښکاروي دا دوه به انتخابوي دا د دې ترمنځ پټ سوي دي صحیح سو بیا د F ترمنځ پټ سوي کنه دا دواړه به انتخاب کړي وروسته بیا فارمټ ته راسي کلمونه دي کراګانې دي کلمونه دي کنه نو بیرته بدل ته راسي ان هایټ کلم هایډ پټوي ان هایډ بیرته ښکاره کوي ګوره ښکاره سول کنه سو ښکاره راګانې هم دغه شکل سره 1 2 3 4 5 6 و دا څنګه دي ورک دي کنه نو دوه د اتو ترمنځ دا دوه اتو انتخاب کړي وروسته بیا ان هایټ تر راسه ان هایټ را باندې کلیک وکړئ ګوره غاښ دې بیرته پټ کړئ بل راځو شپږم شیټ لمو سره څنګه وستا کنه یا مثال اول شیټ غواړئ دا څنګه کې پټ کې نو بیا راځي مثال فارمټ ته راځي فارمټ ته کله سره ل ان هایټ ته راځه دلته هایټ شیټ لرو کلیک وکړه اوس شپږم څنګه کو پټې کو غواړئ مثال بیرته ښکاره کې فارمټ ته براسه ان هایټ ل ان هایټ څخه وروسته ان هایټ شیټ ته براسه څوم شیټ ده شپږم کنه شپږم نه شپږم ته راغلی وکی کې ګوره بیرته څنګه سو مخته څنګه پوسټ شو د کوم شي پر سوي ده هغه نه درته من هغه بیرته راځان هایټ ته برازي بس بیا درته ښکارای شي مثال دومره شیټونه پټ شوي دي صحیح سو یو په دې ځای کې به پیږي اوس ګورې کوم شیټ مو پټ کړی صحیح نه ده پټ کړی نو اوس ان هایټ ته راسې دغه ان هایټ شیټ څنګه ده که چېرته شیټ پټي هغه ده صحیح نور کې یو شیټ پټ و که دوه و که درې وسې هر څو شیټ پټ و مشکل خو نسته تر دې له وروسته رنیم شیټ ده د دې نوم څه ده اوس شیټ 1 غواړئ چې د دې نوم څنګه کې چینج کړئ اجر نیم باندې کلیک وکړه مثال دلته ورته لیکم چې سټوډنټ ټیبل صحیح مثال دلته ورته لیکم سټوډنټس ټیبل صحیح سو د دې نوم څنګه سو چینج سو د دې طریقې هم کولای شئ او که په دې باندې رائټ کلیک وکړئ رنیم تر سه هم کولای شئ ګورئ رائټ کلیک وکړئ دلته رائټ کلیک نشو کوي انزرت څنګه کوي اضافه کوي ډیلیټ او رنیم نو ورته بدلوي سرم خلاصو او مو اور کافي انتقال یا کپی کردن کافی کوي سوي سالته وای ویو کوډ کودینگ کردن آفرین کودینگ کردن صحیح سو او دا پروتکټ شیټ به ان شاء الله دلته وای کولف منا له ورسته ټاپ کلر څنګه کوي رنگ ور کوي او هایټ ان هایټ سلیکټ آل ټول انتخابي اوس راځو بیا فارمټ ته راځو له فارمټ څخه وروسته ګوره مو اور کافي کنه که چیرته مثال غواړئ چې دا ټیبل چې څنګه کې دا کافي کې کوم ځای ته کافي کې مثال یو بل شیټ ته کافي کې دې ته یو بارډر ورکړئ ښه معلوم شي اوس تاسو راځئ فارمټ ته راسئ فارمټ ته راغلی مو اور کافي باندې کلیک وکړئ اوس کوم یو شیټ ده کوم یو ټیبل سټوډنټ ټیبل کنه اوس راځي که چیرته وکي که کوم یو ته انتقالوي شپږم ته کومو ټو اند اخر ته یو بل درته جوړ کی اخر ته بل درته جوړ کی بیا مو ټو اند ورته انتخاب کړئ خو اوس که وکي کما څنګه به سي دې به انتقال څه اخر څه صحیح سو که دا کریټا کافي دا ورته فعال کم دې څخه به یو کافي راځي اوس ګوره دلته راسه ما شاید دلته هم راشه سره خلاصو خو که چیرته مثال تاسو غواړئ چې نه زه دا شپږم ته ورکاپي کوم دا شپږم شیټ ته بیا به راسئ چیرته به راسئ دغه مو ورکاپي ته به راسئ دا ورته انتخاب کوئ ورته څنګه که ورته کاپي یې کړه اوس ګوره زه هغو ته هم څنګه کو ورکاپي کړی ده دې ته یې ولې نه کړو کاپي بل یې راته جوړ سره خلاصو پرې که نه نور له وروسته بیا راځو دلته ټاف کلر لرو اوس دغه دا رنګونه لري نومونه خو مار کړو چې مثال دا نه باندې رنګونه څنګه رنګونه دي نسته رنګونه راځي دلته کلیک وکړئ له وروسته فارمټ ته راسئ فارمټ ته سره مثال ورته تور رنګ ورکړه صحیح سو دا بل مثال ورته انتخاب کړئ یو بل رنګ ورکړه دلته ورته مثال سور رنګ سو دا بل ورته انتخاب کړئ مثال دلته بل رنګ ورکړه صحیح سو دا رنګ ورکړو او دا بل هم انتخاب چې دلته مثال ورته ورکړه رنګ سره کم زیړ رنګ ورکړه اوس ګوره ټول ته څنګه رنګونه ورکړو خو کوم شیټ
شیټ کې چې ولاړې هغه رنګ چې دی مثال داسې خیرا غوندې ښکارېږي لکه زیړ. اوس دغه شنه ته ولاړ څه ګوره هغه ډېر روز ښکارېږي دا زیړ سره دغه شکل سره هم دغه شکل سره تور هم دغه شکل سره ولې ځکه چې موږ ته دا درکړو چې موږ په دغه شیټ کې ولاړ یو. صحیح ده تر دې چې خو مشکل نشته. دا دې چې هم کولی شي ګورې د ټاپ کلر نه هم تاسو کولی شئ. له هغو بعد بیا راځو دلته پروټکټ شیټ لرو. پروټکټ شیټ څه کار کوي؟ پروټکټ شیټ قلف آفرین قلف نومونه. مثال کې چېرته غواړئ چې دا څنګه کوي قلف کوي یعنې په دې کې څوک نور تغیرات رانشي. نو بیا دې طریقه هم کولی شئ ګورې رایټ کلیک وکړئ پروټکټ شیټ ته راسئ. اوس دلته پاسورډ ورکړئ چې دا پاسورډ مثال 1 2 صحیح شو. او دا څه شی دی داسې دی مثال په چیز کې تغیرات راوستلی شي. کوم شیان که تاسو ورته ټیک مارک کړئ په هغو کې تغیرات راوستلی شي او کوم شیان چې نه دی ټیک مارک په هغو کې تغیرات نه راوستلی. اول څه ګوره سلیکټ لاکډ سیل فقط انتخابولی شي صحیح شو. او بل څه دی سلیکټ انلاک سیل که لاکې دي که نه دي لکه هغه ټولې څنګه کولی شي انتخابولی شي. فارمټ سیل فارمټ هم ورکولی شي. فارمټ کالم ته فارمټ ورکولی شي. فارمټ را ته هم فارمټ ورکولی شي. انزرټ کالم کې اضافه کولی شي او ډیلیټولی شي. ګوره ټول شیان درته واضح درته لیکلي که نه. خو زه دا څنګه کوم غیر فعاله کوم یا فارمټ سیل به ورته فعاله کړم چې سر هم خلاص شي. اوکې که اوس بیا درته وایي چې کوم پاسورډ تاسو ورکړی هغه څنګه کوي تکرار کوي. یو دوه دلته به یې هم تکرار کوي اوکې به یې کوي. اوس راځو ګوره دا ټولې مینوګانې څنګه شوې؟ غیر فعال شو. مینوګان دا کوم رایبون مکمل غیر فعال شو. فقط موږ ویلو چې سیل ته څنګه ورکولی شو فارمټ ورکولی شو. نو دا د رنګ مې ورکړو صحیح شو. ورکولی شي لیکنه کې کوم بیا کار نشو کې کولی سره خلاص شو. بېرته به تاسو راځئ رایټ کلیک وکړئ دا پروټکټ ان پروټکټ شیټ باندې کلیک وکړئ پاسورډ چې شو 1 2 انټر یې کوئ. اوس ګوره بیا هر څه کې کولی شي مثال خط هر شی پکې لیکلی شي. صحیح ده. بیرته راځو له هغه وروسته پروټکټ شیټ خو سر خلاص انشاءالله. له دې طریقې هم استفاده کولی شي له هغه طریقې نه هم هره طریقه هم ورته استفاده کوله. له هغو بعد لاک سیل لرو. دا څه کار کوي که چېرته مثال غواړئ چې مشخص جای څنګه کې کلب کې بیا به له هغو څخه استفاده کوي. مثال غواړئ دا جای څنګه کې کلب کې نور جای دی نه کلپېږي. انتخاب یې کړه راځه لاک سیل باندې کلیک وکړه. اوس راځئ تاسو راسئ بیا پروټکټ شیټ ته راسئ. اوس بیا یې پاسورډ څنګه کوي وارې کوي صحیح شو. دا به غیر فعاله کړمه. دا یې غیر فعاله کوز دلته مثال 1 2 ورکړه د هغه وروسته اوکې کوي 1 2 اوکې کوي. اوس راځئ ګوره دلته به تغیرات څنګه کېږي نه راځي. کوم ځای چې موږ مشخص کړی په هغو ځای کې به تغیرات څنګه کېږي راځي. نور خو سر خلاص شو پې خو اوس تاسو وایي دا خو څنګه کار سرچپه شو څنګه سرچپه شو. آفرین ګوره موږ انتخاب کړی کوم ځای و ټیبل هم انتخاب کړی ځکه خو اوس تاسو وایي دلته خو مشکل نشته که څوک تغیرات راولي هم پیدا نه کوي که نه راولي هم پیدا نه کوي. خو مشکل چیرې ده اصل ټیبل کې باید تغیرات نشي وستی که نه. نو بیا راسئ ان پروټکټ شیټ ته راسئ پاسورډ ورکړئ 1 2 اوکې کوئ. بیرته راځئ مثال دا ځای انتخاب کړئ او داسې دی بیرته دا ورته انتخاب کړئ. اوس په هر ځای کې به څنګه کولی شئ تغیرات به راوستلی شئ. خو تاسو وایئ په ټیبل کې د تغیرات رانشي دا نور ځای کې د تغیرات راشي هېڅ مشکل نه لري. بیا به دا انتخاب کړئ. له انتخاب څخه وروسته پروټکټ شیټ ته راسئ. ګورئ بیا به چېرته راسئ نه فارمټ سیل ته به نه راځي صحیح شو. ګورئ دلته مثال دا چې خو مخکې انتخاب کړی و راځئ مثال دا هېڅ مه انتخابوئ. راځئ مثال دلته راسئ دا ورته انتخاب کړئ. اوس راځئ فارمټ سیل چې دا فارمټ سیل کې خو بیا انشاءالله راتلونکي درس کې راته مثال فارمټ ته خاص سیل ورکوئ چې دا هم ګورئ په دغه هغه کې هم وویل په سیل سټایل کې دا هم غیر فعاله کړو. له هغه وروسته بیا راسئ پروټکټ شیټ ته راسئ او دلته پاسورډ ورکړئ 1 مثال او دا هم ورته 1 ورکړه او دا هم ورته اوکې کړه. اوس راځئ ګوره دلته تغیرات راځي که نه راځي نه راځي او دلته راځي ولې بیرته به راسو ان پروټکټ شیټ ته راسو پاسورډ هم څه ورکړی 1 ورته اوکې کوي. اوس بیا راځو مثال دا خو مې انتخاب کړی و نو دلته خو نه راځي. داسې به وکړئ چې انتخاب یې کړئ له هغه وروسته دا ځای ځینې ختم کړئ. داسې هم کې یو بله طریقه هم لري صحیح شو. کنټرول ونیسئ دا ځای به غیر فعاله کوئ. بیا به راسئ مثال دلته راسئ او دلته پاسورډ ورکړئ پروټکټ شیټ ته مثال 1 او دا هم ورته اوکې کوئ 1 او دا هم ورته اوکې کوئ. اوس راځئ دلته به تغیرات څنګه کې راځي او دلته به تغیرات راځي. دا طریقه د یو بله طریقه هم لري خو د یادې متلې ده.
بس اوس ان شاء الله پر یوه مینو کې بیا تکرارو پر ریویو کې صحیح ده تر دې جو مشکل نشته ان شاء الله له بعد اټوسام لرو اټوسام څه کار کوي مثال راځم یو بل ټیبل واخلم ها بس اوس ډیر بس نه ده بس ډیر دا سره ریکارډ وګورئ څه سره سل خلاص و مکمل بس ده سبا ته به ایډیټینګ سیده مکمل وایي صحیح ده که وقت ونو کلیپ بورد به هم سره وایي تر دې جو کوم سوال مشکل نه لري